په سلامونه او احتراماتو مې هرکلی کوم ملګرو، هیله ده چې روغ جوړ او د صحت جامې وپرتل وي. زه یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې د یو نوي ویډیو سره حاضر یم. هیله ده چې د پام وړ مو وګرځېږي. تر هر څه دمخه باید یادونه وکړم که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ، په خوا کې ورسره د ګونګړي نښان ووهئ تر څو زموږ راتلونکې ویډیوګانې په اسانۍ سره وکتلی شئ. مننه. چاق یا هم پهلوان په سره څنګه سکس وشي؟ ځینې داسې خلک وي چې مېرمنې سره یې ډېر تنګ وي، لکه څنګه چې تاسو به داسې اورېدلي وي چې ټیلر د الټو سره وجنګېدو خو الټو بیخي معلومه نه شوه. نو دا هغه کیسه ده چې کله هم داسې کېږي چې میړه د ښځې څخه ډېر وړوکی وي، یعنې ښځه یې ډېره درې چنده یا هم څلور چنده پرې غټه وي او خاوند یې ډېر وړوکی وي. نو د دې لپاره چې مېرمنه خپله رضا کړي او خوشحاله کړي نو باید څنګه سکس یا هم باید څنګه کوروالی ورسره وشي. د دې طریقې لپاره ما تاسو ته یوه اسانه طریقه راوړې ده چې تاسو کولی شئ خپله مېرمنه خوشحاله وساتئ او خپل ښایسته ژوند مو نور لا هم ښایسته کړئ. نو تاسو کولی شئ چې دا یو خبره زما واورئ چې دغه کومه غټه ښځه چې وي بیا به دا د بختور سړي ښځه وي، خو باید بیا دومره هم ووایم چې باید د دغې غټې ښځې سره بیا همغسې غټ سړی هم جوړېږي. که څه هم قسمت په اسمانونو جوړېږي او جوړې په اسمانونو سره جوړېږي، نو تاسو ته زه داسې ویلی شم چې تاسو د خپلې ښځې پهلوانې یا هم چې هغې مېرمنې سره څنګه سکس وکړئ. تاسو کولی شئ چې هر کله خپلې مېرمنې سره سکس کوئ نو په دې طریقه یې وکړئ. لومړی به تاسو د ځمکې پر سطحه ورته څملئ، یعنې د ځمکې پر سطحه به ورته داسې اوار سمه تخته څملئ او خپل ذکر یعنې هغه به مو داسې د میوګي په شانتې ودروئ او بیا به د خپلې مېرمنې څخه په دې طریقه ګټه واخلئ او مېرمن به پسې را پرې کېنوئ او لاس یوه پښه به یو طرف ته او بله بل طرف ته کړئ. دغه طریقه باندې تاسو کولی شئ چې مېرمنې پهلوانې مېرمنې سره په ډېره اندازه سکس یا هم کوروالی وکړئ، ځکه په دې طریقه کې سړی دومره زر نه انزال کېږي او مېرمنه زر انزال کېږي او مېرمنه ورڅخه زیات خوند هم اخیستلی شي له دغه طریقې څخه. او دغه طریقه تر ټول عمر پورې که تاسو د یوې مېرمنې سره وکړئ نو تاسو ته به په هر ځل تاسو سره 3 ځله 4 ځله سکس وکړي. نو زه تاسو ته وایم چې دغه طریقه ډېره مه استعمالوئ، ځکه بیا به ترېنه په خپلې ښځې نه ډېر تنګ شئ. یو خو به هسې نه هم وړوکی وي او که بل وړوکی او بیا دې داسې طریقه ډېره ورسره استعمال کړه نو تاسو سره به سم کار وکړي. نو هیله کوم ملګرو چې زموږ د ویډیو څخه غلط مطلب ونه کړئ، زموږ ویډیو لایک کړئ، شیر کړئ، زموږ چینل هم درسره سبسکرایب کړئ. مننه.